درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د تیرو 2 درسونو په تعقیب نن بیا هم کلاس لرو. نن به آخري کلاس وي د سیمینار. موږ به هڅه وکړو د نن کلاس کې د امازون هغه مینوګانې چې پاتې دي هغه تشریح کړو. که څه هم دغه یو عمومي تشریح وه د دغه مینوګانو، شاید په راتلونکي کې موږ د هرې مینو په اړه جدا جدا کلاس هم دایر کړو. یا به موږ او تاسې د ټیک ټاک د لایف د لارې به تماس کې کېږو، یا به موږ او تاسې د کوم د واتساپ عمومي ګروپ چې دی د کمیونټي په هغه کې به اعلان خپروو. نو فعلا دپاره راځو په اډورټایزینګ مینو کې موږ او تاسې وو موږ کار کړی و، دا م تشریح کړې وه. ای پلس کنټینټ په اړه غږېدلي وو چې دا د هغو چا دپاره دی چې برانډ ولري، چې موږ برانډ نه لرو ترې تېرېږو. بل راځي ډیلز، کوپان، پرایم اکسکلیسیو ډسکاونټس او پروموشنز. دوستانو اکثره د امازون سیلران چې دي چې کامیاب دي، دوی فقط له دغو شیانو څخه استفاده کوي. یعنی یو راز د دوی دا هم دی چې دوی پر ځای اعلانات کوي، پر ځای ای پلس کنټینټ څخه استفاده کوي، او تر ټولو مهمه دا چې د ډیلز، کوپان او پرایم ډسکاونټ څخه استفاده کوي. چې دا اوس دی چې په دې باندې موږ او تاسې خبره وکړو. که موږ او تاسې دلته راشو، ډیلز دلته ولیکو په امازون کې، ورباندې پوه شو چې فعلا دپاره په سعودي عربستان مارکیټ پلیس کې د رمضان ډیلز روان دی. که تاسې وګورئ دغه پروډکټس چې دي دا د رمضان ډیلز کې خرڅیږي. په څه معنا؟ که په دې معنا چې مخکې قیمت 9.50 فعلا د رمضان د ډیل له خاطره دغه په 8 خرڅوي. د دې ګټه څه شی ده؟ د دې ګټه دا چې موږ او تاسې پروډکټ اولې صفحې ته راوړي، او یا هم خاصو صفحو ته یې راوړي، او یو خاص بیج ورکوي د دې ډیل په لګولو سره. دا چې دا څه ډول لنچ کېږي، په دې اړه موږ او تاسې انشاءالله کلاسونه به دایروو. بل کوپانس دی. د دې دپاره یو خاص ځینې خلک کوډ هغه کوي، جنریټ کوي، او ځینې خلک بیا اتومات ډول د امازون صفحه کې موږ او تاسو ته دلته راځي چې کسټمر کولی شي د کوپان څخه په استفادې 15% ډسکاونټ، او یا هم 10% تر د 5 نه نیولې تر 80 پورې یو سیلر کولی شي کوپان وړاندې کړي. وګورئ تاسې د دوستانو د کوپان بیج راغی، یعنی $10 کوپان په دې پروډکټ باندې اپلای کېږي که چېرته کسټمر وغواړي چې دا واخلي. بیا موږ او تاسې راځو اډ ټو کارت وهو. کله مو چې دا اډ کړلو ریسیډ وهو، موږ او تاسو ته به اوس هغه د کوپان کوم اپشن چې دی هغه ښکاره شي. دلته تاسې وګورئ یور کوپان سیوینګز، هغه دلته ښکاره کېږي. نه پوهېږم چې دا ولې رانغی دوستانو، خو دا دلته په اتومات ډول هغه پیسې موږ او تاسو ته ښیي، یا شاید تر هغې مرحلې پورې وي چې کله زه دغه یوز دس پیمنټ میتود ووهم، له هغه وروسته شاید راځي. صبر زه دا ووهمه. دغه دی، هماغه خبره وه. یوز دیس پیمنټ میتود مې چې ووهل، هغه وروسته موږ او تاسو ته ښکاري چې دلته $10 کوپان موږ او تاسو ته راغی. د دې ستراتیژۍ په واسطه سیلران چې دي کسټمر راجذبوي، چې دا په امازون په فروشاتو کې بهترین رول لري. او بل دی پرایم اکسکلوسیو ډسکاونټ. دا د هغو کسټمر دپاره دی چې پرایم ممبرشیپ لري، نو خاص د هغوی دپاره دغه ډسکاونټ ورکول کېږي. عادي کسټمر نشي کولی له دې ډسکاونټ څخه استفاده وکړي. دا چې پرایم کسټمر څوک دي، هغوی د میاشتې $15 د هر هیواد مطابق دوی د میاشتې پیمنټ کوي. له هغه وروسته دوی له ځینو امتیازاتو څخه برخمند کېږي، چې مثلا 1 ډے شپینګ او 2 ډے شپینګ دی، او خاص ډسکاونټ لکه دغه مخکې چې موږ او تاسې یاد کړلو له دې څخه مستفید کېږي. بل پروموشنز دي.
په پروموشنز کې هم سیلران کولی شي په پرسنټیج باندې خپل پروډکټ خرڅ کړي یا بیا هم بای ون ګیټ ون له آپشن څخه هم استفاده وکړي چې په دې اړه به موږ او تاسو انشاءالله منظم کلاسونه ولرو. ورو ورو به په دې اړه بیا معلومات سره حاصلوو. بل سټور دی چې د برانډ اونرانو دپاره وي، چا چې برانډ رجستر کړی وي، مثلا هاشم دی، موږ او تاسې له جملې څخه هغه کولی شي له دې مینو څخه استفاده وکړي. زه به کلیک پرې وکړم، تاسې وګورئ دغسې یو صفحه راځي چې فقط هغه څوک کولی شي چې برانډ یې دلته رجستر کړی اوسیږي. په مینوګانو کې بله مینو چې ده د ریپورټ مینو ده، چې دا ډیره مهمه مینو ده. موږ او تاسې باید خپل انوینټري په اړه، د خپل بزنس په اړه مکمل راپورونه ولرو، ترڅو هغه تحلیل تجزیه کړو، بیا هغې په اساس موږ او تاسې تصمیم ونیسو. امازون سیلینګ کوچ چې دی دا اپشن د ما په اکاونټ کې نه پوهېږم څه ستونزه لري که ولې نه راځي، خو له دې تېرېږو. راځو بزنس ریپورټ ته. بزنس ریپورټ کې موږ او تاسې یو سیلز ډیشبورډ لرو چې موږ او تاسې کولی شو تاریخوار د نن ورځې، د هفتې، د میاشتې، د کال او یا هم کسټم ډول موږ او تاسې د خپل راپورونه وګورو. که موږ او تاسې دواړه اپشنونه انتخابوو هم کولی شو، او که فقط د امازون چې اف بی ای موږ او تاسې کوو د هغه اړوند راپور وغواړو هم یې کولی شو، او که د اف بی ای وغواړو هم هماغه دلته راغوښتلی شو. خو زه به د دغې میاشتې د اف بی ای یا د امازون فلفل بای امازون راپور راوغواړم. په دې میاشت کې تاسې ګورئ ټوټل 25 آرډره راغلي، 25 یونټه خرڅ شوي، دومره سیلز شوی. یا ایوریج یونټ چې دی یو آیټم راغلی دی، او ایوریج سیلز هم تقریبا 25 ریال راغلی دي. دلته موږ او تاسې کمپیر سیلز کولی شو. دغه دوه چارټونه دي چې موږ او تاسې کولی شو مقایسه کړو، کمپیر یې کړو. د هغې په واسطه باندې موږ او تاسې بیا کولی شو تصمیم ونیسو. دلته یونټس آرډر دي، دلته آرډر پروډکټ سیلز دي، او موږ او تاسې دا هم کولی شو ټیبل وی به هم خلاصه کړو د ټیبل په شکل، او کولی شو ګرافیک هم خلاص کړو. دلته هم موږ او تاسې کولی شو چې ورته ووایو د دې میاشتې تر دا اوسه پورې چې کوم یونټس او سیلز یونټس خرڅ شوي او سیلز شوي د هغې راپور وښایه. حتی کولی شو دا چک مارک هم لرې کړو. د لاست مانت هم کولی شو، تر څو دا د دې دپاره دي چې موږ او تاسې مقایسه وکړو دس مانت او لاست مانت. دا شنه خطونه چې دي دا د دس مانت دي، او دا سره خطونه چې دي د لاست مانت دي. بل دې چپ اړخ ته که موږ او تاسې راشو، دلته نور وضاحت هم شته دی. مثلا دا سیلز ډیشبورډ دی، موږ او تاسې کولی شو بای ډیټ هم وګورو، بای اس این هم وګورو. په دې کې هم کولی شو موږ او تاسې سیلز اینډ ټرافیک وګورو چې موږ ته څومره ټرافیک راغلی دي او څومره سیلز مو شوي دي. دا کولی شو د ګراف په ډول هم وګورو، او د ټیبل په ډول هم وکتلی شو، او د ورځې په حساب کتلی شو، هم یې هفتهوار کتلی شو، هم یې ماهوار کتلی شو، او هم ورته تاریخ کسټم کولی شو. هر ډول راپور چې موږ او تاسې وغواړو هغه دلته کتلی شو. سیلر پرفارمنس له طریقه موږ او تاسې که غواړو د سیلز او ټرافیک د سین په واسطه یې هم کولی شو. که موږ او تاسې وغواړو یو مشخص پروډکټ په اړه چې دغه ته څومره ټرافیک راغلی دي، څومره سیلز شوی دی، په څومره وخت کې څومره خلک پاتې شوي دي په دغه صفحه کې، دا ټول موږ او تاسې دلته کتلی شو. او دغه بیا که دغه علامه باندې کلیک وکړو، اسینډینګ ډسینډینګ کیدلی هم شي چې موږ تاسې ته له ښکته پورته او له پورته ښکته دغه کوم معلومات چې موږ تاسې غواړو هغه وښیي. تاسې وګورئ ما یونټس آرډر اسینډینګ مې کړو په 18 11 له لوړ څخه ښکته ته را روان دی.
نو موږ او تاسې کولی شو دا نور راپورونه هم دلته وګورو. دا ټول په بزنس راپور کې دي. موږ او تاسې کولی شو د هر پروډکټ په اړه معلومات ترلاسه کړو، او حتی کولی شو د ټول انوینټري په اړه معلومات دلته د سیلز ډیشبورډ له طریقه ترلاسه کړو. بله مینو چې دا موږ او تاسې دوستانو لرو په ریپورټ برخه کې فولفیلمنٹ دی. یعنی هغه آرډرونه که د سیلر په واسطه فولفیل شوي وي او یا هم د امازون په واسطه، هماغه په اړه معلومات موږ او تاسې دلته کتلی شو. که آل آرډرز انتخابوو یا منیج اف بی ای انوینټري انتخابوو یا اف بی ای کسټمر ریټرنز او یا هم اف بی ای انوینټري دغه انتخابوو، موږ او تاسې له دغه طریقې کولی شو انتخاب کړو. مثلا زه آل آرډر وهم، ما مستقیم بیایي دغه یو راپور ته چې زه کولی شم خپل آل آرډرونه هم تاریخوار او دلته وګورم، هم د یوې ورځې هم د 3 ورځو کولی شم هغه راپور دلته ډاونلوډ کړم. یو خبره چې هیره مې نشي، دغه راپور برخه کې تاسې هر راپور چې وغواړئ ډاونلوډ کولی شئ. مثلا ما دا ډاونلوډ کړو، دلته شاید سټیټس اوس په پروګرس کې دی، لږ وروسته شاید دغه دغه د آماده شو ډاونلوډ ته. مثلا موږ او تاسو غواړو ګلوبل اف بی انوینټري، که موږ او تاسې په یو ویرهاوس کې خپل آیټم ولرو او هغه په بل هیواد کې خرڅ شوی وي او غواړو د هغې انوینټري راپور راوغواړو تر څو تحلیل و تجزیه یې کړو، هغه دلته کلیک کوو. چون هغه تېره ورځ هم تاسې پام و چې د ما دغه اکاونټ کې یو څه ستونزه ده، بالخصوص د ګلوبل انوینټري برخه کې، ګلوبل سیلینګ برخه کې، بالخصوص د سعودي عربستان او دوبۍ مارکیټونو کې دا نه دي سره وصل، یو څه ستونزه لري. موږ او تاسې کولی شو د دې راپور هم CSV فایل راوغواړو، هم یې ټکسټ فایل راوغواړو، ډاونلوډ یې کړو. سټنډرډ انوینټري که کومه انوینټري مشکل لري هغې راپور راغوښتلی شو. ریزرو انوینټري راغوښتلی شو. منیج اف بی انوینټري راپور هم راغوښتلی شو، موږ او تاسې ډاونلوډ یې کړو. مثلا ریموول آرډر چې مونږ کوم انوینټري راغوښتي وي د هغې راپور راوغواړو. فکر کوم ما یو یونټ راغوښتی و په د تېرو 13 ورځو کې، هغه وګورو چې شته که نه شته. یا سټیټس پینډینګ دی، لږ وروسته شاید دا آماده شي. وایس نه راځي سرجي. دوستانو تاسې وګورئ چې زما غږ شته که نه شته، ځکه بل چا تر اوسه پورې نه دي لیکلي او کلاس کې هم شته. او سمه ده، مننه سید احمد رور. شاید محمد اسماعیل رور د تا په زوم اپلیکیشن کې ستونزه وي، که کېږي هغې څخه یو ځل ووځه، دوباره لینک ته داخل شه. دوستانو بله برخه چې دا د راپور، موږ او تاسې د اعلاناتو راپور لرو چې دا موږ او تاسې مستقیم بیایي هماغه د اعلاناتو مینو ته چې کولی شو له هغې ځای څخه خپل راپور ترلاسه کړو چې موږ څومره مصارف کړي دي، کوم کیورډز باندې شوي دي. دا ټول معلومات موږ او تاسې کولی شو له هغه ځای څخه ترلاسه کړو. دلته بیا کریټ ریپورټ وهو او خپل معلومات ورکوو چې څه ډول ریپورټ موږ غواړو. مثلا دلته که موږ برانډ خو نه لرو، موږ او تاسې اکثره پروډکټ سپانسر کړي دي، هغه لرو. ریپورټ ټایپ څه ډول غواړو، کوم کیورډز هم چې ټارګټ کړي دي یا پروډکټ هم ټارګټ کړي دي. ټارګټینګ بیس راپور غواړي، کمپاین بیس غواړي، پلیسمنټ غواړي، هر یو دی چې خپل ضرورت یا غوښتل دی د هغه مطابق یو آپشن انتخابوي. کنټري هم دغه دی، سعودي عربستان دی. سمري دلته غواړئ ډیلي وګورئ، او که په سمري په ډول یې وغواړئ دلته موده هم انتخابولی شئ، د څومره وخت لپاره راپور غواړئ. کولی شئ د خپل راپور د نوم هم ورکړئ او کولی شئ دا خپل ایمیل ادرس ته هم واستوئ. له هغه وروسته به ریپورټ رن کړئ، هغه به تا ته نتیجه راوباسي او یا به ایمیل ته درته واستوي. بل دوستانو موږ او تاسې لرو کسټم راپورټ. دا ډېر مهم دی. موږ او تاسې ته هغه راپورونه چې امازون یې رااستوي هغه موږ او تاسې دلته کتلی شو. مثلا دلته لیکلي اف بی ای انسیلیبل انوینټري. تاسې ته ضرور ده چې وګورئ چې د ما انوینټري
مثلا د مارچ 22 تاریخ پورې and it will be disposed beginning March 22. تاسو باید دغه خپل انوینټري راپور دلته وګورئ چې څومره پروډکټ د ما انسیلیبل دي او یا هم نور اړوند راپورونه چې امازون تا ته رالیږي ته کولی شې هغه هم دلته ولولې او په اړه یې ځان خبر کړې. د راپور په بله برخه کې موږ او تاسې لرو انوینټري ریپورټس چې مشخص ډول موږ او تاسې کولی شو د اکټیو لیسټینګ په اړه موږ او تاسې راپور ترلاسه کړو چې زه څومره اکټیو انوینټري لرم، څومره سولډ لیسټینګ ریپورټ لرم، څومره کنسل شوي دي آل لیسټینګ راپورټ، ان اکټیو لیسټینګ راپورټ. دا ټول تاسې کولی شئ له دغه ځای څخه راوغواړئ. مثلا زه انتخابوم اکټیو لیسټینګ ریپورټ انتخابوم، ریکویسټ ریپورټ وهمه. له هغه وروسته به ماته دلته یو فایل راشي ترڅو تقریبا دا به 45 دقیقې وخت ونیسي. 45 دقیقو په جریان کې به دلته اویلیبل شي، تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ. د راپور په بله برخه کې موږ او تاسې ټکس ډاکومنټ لایبرري لرو. په دې برخه کې دوستانو هغه ټکسونه چې د امازون لخوا ستاسې په نمایندګۍ فایل شوي دي او یا هم اړوند معلومات د ټکسونو په اړه ورکړل شوي دي، هغه کولی شئ دلته وګورئ او دلته ویو باندې کلیک وکړئ ترڅو هغه مربوطه فایل درته خلاص شي. د راپورونو په لړ کې یو بل چې دی منیج ټکسز دی. دا هم د ټکسونو په اړه دی، خو لکه څه ډول چې مخکې موږ او تاسې یادونه وکړله چې ځینې ټکسونه امازون د موږ او تاسې دپاره ګلوبلي هم فایل کوي او یا موږ او تاسې مکلف یو هغه فایل کړو. نو هغه دلته کله چې ګلوبل ټرانزاکشنونه شوي وي د هغې راپور موږ او تاسې دلته کتلی شو. ښه دوستانو، بل ده پیمنټ برخه. پیمنټ برخه کې لکه څه ډول چې په سید احمد رور هغه ورځ په لایف خپرونه کې موږ او تاسو ته د پیمنټ په اړه معلومات شریک کړل، یو څه ستونزه وه، نو هغه برخه کې موږ او تاسې دلته کتلی شو. موږ او تاسې دلته خپل ټوټل اویلیبل بیلانس هم کتلی شو چې موږ او تاسې امازون سره دومره حساب کتاب پاتې دی. دغه به موږ او تاسو ته په کوم تاریخ لیکي دلته کتلی شو. مثلا په 11 د مارچ باندې، یعنې یو څو ورځې وروسته به ماته 2028 ریال رالیږي. ځکه باید په دغه تاریخ پورې رالیږي، تر هغه وخته پورې به د ما او د کسټمر ترمنځ کومې 14 ورځې مو د پروډکټ د ریټرن معیار چې دی هغه به پوره شي. په دې به مطمئن شي امازون چې دا پروډکټ نه ریټرن کیږي، یعنې نه غواړي کسټمر ریټرن کړي، نو بیرته به ماته پیسې په دا تاریخ واستوي. خو که د دغه پیسو باندې مخکې له مخکې 14 ورځې تېرې شوي دي، زه دا کولی شم پرته له دې چې د نورو 2-3 ورځو ته منتظر شمه دا ریکویسټ کړمه، چون په دې باندې مخکې له مخکې 14 ورځې تېرې شوي دي. دلته تاسې کولی شئ نور معلومات هم وګورئ، د وختونو په اساس، تاریخونو په اساس دغه صفحه ځان ته عیار کړئ او یا هم که غواړئ مستقیم آرډر نمبر درته وګورئ، سرچ کړئ. دا یې هم معلومات دي د خپل د سیلز، د ایکسپنسز او اکاونټ لیول ریزرڤز، په دې معنا چې دغه 155 ریال چې دي دا به ماته کله کېږي له 11 تاریخ نه وروسته بل پیمنټ چې کله کېږي له هغه وروسته به ماته د 155 ریال هم راځي. دلته ټرانزاکشن ویو موږ او تاسو ته راځي. په دې ویو کې موږ او تاسې هر ټرانزاکشن جدا جدا کتلی شو چې موږ ته څومره پیسې ځي او راځي د موږ او تاسې حساب ته. که ریفانډ لرو هم دلته موږ او تاسو ته راځي. که یو آرډر د موږ او تاسې ځي باندې موږ او تاسو ته پیسې راځي هم او دلته راځي. که مثلا موږ تاسو څخه 9 ډالر یا 40 ډالر د پروفیشنل پلان اخلي، هغه هم دلته راځي. هر ډول مصارف او انکم چې دلته چې په دې اکاونټ کې ترسره کېږي موږ تاسې دلته ټرانزاکشن کتلی شو چې دا موږ تاسې بیا
د خپل انتخاب په واسطه هم کولی شو، مثلا سرویس فی چې څومره تاسو غواړئ فقط هغه وګورئ، هغه دلته کتلی شئ. موږ او تاسو ته به فقط دغه د سرویس فی چې دي، د امازون مصارفات چې دي هغه دلته او یا موږ او تاسې که وغواړو آرډر ریفند چې موږ او تاسې څومره ریفند کړی دی، موږ او تاسې آرډرونه څومره ریټرن شوي دي او موږ او تاسې بیرته پیسې ورکړي دي. تر د اوسه پورې دغه د 15 ریفند د ما په دې اکاونټ کې شوي دي. بل آل سټیټمنټس هغه سټیټمنټونه هغه پیسې چې تا ته لیږل شوي دي، ته هغه سټیټمنټ دلته کتلی شې. دلته هم سمري وګورئ، یعنې په کوم تاریخ تا ته پیسې تللي دي، څومره تللي دي، څومره سیلز شوی دی، څومره ریفند دي، څومره ایکسپنسز دي، دا ټول دلته ته کتلی شې. او بیا هم دغه ته کولی شې خپل ځان دپاره په کسټم تاریخ هم وګورئ. بل اډورټایزینګ انوایس هغه مصارف چې په اعلاناتو کې شوي دي، ته کولی شې د هغې انوایس له دغې مینو څخه ترلاسه کړې. چې کرنټ بیلینګ پیریود چې دی 22 فبرورۍ نه تر اوسه پورې څومره دی، 40 ریال مصارف د ما په اعلاناتو په دغومره موده کې شوي دي. تاسو کولی شئ نور معلومات هم دلته وګورئ. بل ریپورټ چې دی ریپوزیټوري دی، دا ریپورټ کې تاسې کولی شئ د دې خپل اکاونټ خلاصه وګورئ او هم یې فلټر نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. صبر زه صفحه ریفریش کومه، شاید ستونزه حل شي. دوستان تاسو کولی شئ سمري بیس هم وګورئ دلته له کوم تاریخ څخه، مثلا له فبروري نه تر مارچ اول پورې زه غواړم سمري وګورم. تاسې کتلی شئ مخکې هم ما راپورونه ډاونلوډ کړي دي. اوس هم زه دا ریفریش کړم، شاید اماده شوی اوسېږي. دغه د اماده شو، زه کولی شم پی ډي اف فایل ډاونلوډ کړم او هغه خلاص کړم دلته. تاسو کولی شئ د دې په اساس وګورئ چې څومره پیسې تاسو ته راغلي دي، څومره مصارف شوي دي، څومره اف بي اې مصارف شوي دي په دې تېره میاشت کې. مثلا انکم 6000 ریال دي، ایکسپنسز چې په دې کې د امازون ایکسپنسز هم راځي هغه دلته کتلی شئ، او د ما بانک ته څومره راغلي دي هغه هم کتلی شئ. دا ټول مصارف تاسې دلته کتلی شئ. دا هم د پیمنټ برخه وه. بل پرفارمنس دی چې دلته موږ او تاسې اکاونټ هیلث کتلی شو. کله کله موږ او تاسې اکاونټ هیلث ستونزه لري، دغه 200 پوینټس چې دي هغه راښکته کېږي او یا هم مخ په بره ځي چې دلته معلومات ترلاسه کولی شو. او اکثره تخطیان چې موږ او تاسې لرو هغه دلته موږ او تاسې کتلی شو. مثلا د ما یو دا ریسټریکټډ پروډکټ پالیسي مې وایلیټ کړې وه، ما ته دلته ښکاري. تر د اوسه پورې ما اپیل نه دی کړی، هغه ستونزه مې نه ده حل کړې، هغه به هم زه حل کړم. نیګیټیو فیډبک لرمه، دغه د 1.25% لرمه او هغه هم د کوم پروډکټ چې ما استولی و د هغې ځینې توکي کم وو، د هغې له خاطره کسټمر کمپلین کړی و. او دوستانو کله چې تاسې اکاونټ هیلث ستونزه پیدا کړي یا اکاونټ ډي اکټیویټ شي هغه دلته معلومیږي او تاسو کولی شئ کال می په واسطه مستقیم د اکاونټ اړوند معلومات د کسټمر سیلر سنټر سره شریک کړئ. او دلته نور کوم معلومات چې دي د اکاونټ هیلپ مورد هغه هم دلته پیدا کولی شئ. A to Z کلیم چې دی، کله چې ته کسټمر ته یو شی نیمګړی ورسوي او یا هم ورته ونه رسیږي، نو دوی در باندې کمپلین کوي، A to Z کمپلین. نو هغه ته مجبور یې یو څه اقدامات ترسره کړي. اکشن ریکوايرډ چې وي هغه دلته راځي. که انډر ریویو وي، امازون ته د کوم اکشن دې اخیستی وي، امازون په اړه تصمیم نیسي، هغه دلته دی. او که ته A to Z کلیم څخه راضي نه یې، دلته یې کولی شئ اپیل وکړئ او دا ټول په یو دفعه یې دلته معلومات لیدلی شئ. چې خوشبختانه اوسه پورې موږ A to Z کلیم نه لرو.
چارج باک کلیمز. چارج باک کله کله داسې هم کیږي چې یو آرډر راشي د دغسې یو کریډیټ کارت څخه چې ان اتورایزډ وي یا پردي کریډیټ کارت څخه دا آرډر تاته راغلی وي، نو د هغې له خاطره چې د فراډ یا د درغلیو مخه نیول شوې وي، هماغه چارج باک آپشن دلته راځي. هماغه نفر ریکویسټ کوي او ته دلته اکشن اخلي امازون سره تفاهم. بل چې دی پرفارمنس نوټیفیکیشن چې ډېر مهمه برخه ده. موږ او تاسې باید هر وخت چیک کړو چې موږ او تاسې ته یو ایمیل هم راځي او دلته هم موږ او تاسو ته خبر راکوي. کله چې موږ او تاسې اکاونټ ډي اکټیویټ کیږي یا کومه بله ستونزه ورته راځي یا هر ډول مسایل چې د اکاونټ ریلیټډ وي یا لیسټینګ ریلیټډ وي، موږ او تاسو ته دلته راځي چې بدبختانه ما اکاونټ په دې تاریخ باندې ډي اکټیویټ شوی و او بیا خوشبختانه بیرته مو فعال کړلو. ښه، بل چې دی اپس اینډ سروسز دي. دلته موږ او تاسې ځینې اپلیکیشنونه د خپل د امازون اکاونټ دپاره استفاده کولی شو چې په هغې کې هیلیم 10 دی، جنګل سکاوټ دی، شپیفای مارکیټ پلیس دی، شاید نور هم موجود وي، ځینې پیډ وي، ځینې فری دي. کولی شو هغه دلته استفاده کړو. او د مینوګانو په بله برخه کې موږ او تاسې منیج یور اپس اپشن لرو. کوم اپلیکیشنونه چې موږ او تاسې دلته وصل کړي، مثلا جنګل سکاوټ سره مو خپل اکاونټ وصل کړی وي، کولی شو دلته یې وګورو. کولی شو خپل اتورایزیشن بیرته ترېنه واخلو دلته او یا هم وګورو چې اوسه پورې اتورایز دی دغه اپلیکیشن د ما اکاونټ سره یا نه. د یو بل آپشن دی چې دې ته وایي ایکسپلور سروسز. مونږه که وغواړو مثلا په یو مارکیټ پلیس کې ځینې خدماتو ته اړتیا ولرو، کولی شو د امازون په واسطه هغه باوري خدمات ترسره کړو. مثلا عکسونو برخه کې مونږه که ضرورت ولرو په سعودي عربستان مارکیټ پلیس کې، نو دغه کمپنیانې مونږ ته امازون پیشنهاد کړي چې دغه باوري دي، کولی شئ تاسو له دوی څخه استفاده وکړئ. مثلا د عکس په ایډیټ برخه کې یا هم په پروډکټ فوټوشاپ کې او یا پرته له دې نور خدمات، مثلا په اکاونټ منیجمنت کې یا اکاونټینګ کې او یا هم په ټکسونو برخه کې مشکل لري، خو دا شاید فری اوسیږي او یا هم په پیسو اوسیږي. زه باوري نه یم، نه مې دې استفاده کړې، خو تاسې کولی شئ بیا هغه وګورئ او په اړه یې ځان ته معلومات پیدا کړئ. بله برخه چې ده دوستانو، ډیولپ اپس چې دی، که مثلا څوک د دې وړتیا ولري چې یو اپلیکیشن ډیولپ کړي، بیا امازون هغه یو خاص پلیټفارم د خاص شرایط دي هغې نه تیریږي چې هر څوک دا نشي کولی، دلته هغه خدماتو څخه استفاده کولی شي. بل دوستانو برانډ رجستري دی. یو څوک که وغواړي خپل برانډ رجستر کړي، هغه به دلته راځي. هر وخت چې د دوی اپروول د مربوطه هیواد د برانډ اپروول برخې څخه راغی، هغه راځي دلته رجستر یور برانډ او یا هم رجستر یور برانډ هر اپشن باندې چې کلیک کوي او دغه معلوماتو په لوستو او یا هم دغه ویډیوګانو په کتلو سره دوی کولی شي خپل ځان ته برانډ رجستر کړي. دا هم د برانډ اړوند ده. او بل اخري مینو په دې برخه کې چې دا لرن، امازون خپل ځان لپاره یو یونیورسيټي هم لري چې ورته وایي سیلر یونیورسيټي. د دې یوټیوب چینل هم موجود دی. تاسې کولی شئ زیاتره ویډیوګانې په یوټیوب چینل کې پیدا کړئ او اکثره کلاسونه د آرټ پروډکټ منیج انوینټري نه نیولې الف نه تر یا پورې تاسې کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. او ما هم زیاتره شیان له دغه یونیورسيټي څخه زده کړي دي. تاسې سیلران کولی شئ له دغه آپشن څخه استفاده وکړئ. بل چې دی دوستانو دې ته وایي فورمز، یعنې هغه ډسکشنونه، پوښتنې چې ستاسو په ذهنونو کې ګرځي. مختلفو خلکو بحثونه ورباندې کړي دي، دلته ډسکشنونه ورباندې کېږي. تاسې هم کولی شئ خپلې پوښتنې دلته پوسټ کړئ، د نورو خلکو پوښتنې ولولئ، د دوی جوابونه ولولئ، تاسې ورته جوابونه ورکړئ. او بله برخه چې دا د نیوز برخه ده دوستانو، تاسې کولی شئ د امازون خبرونه هم همدلته وګورئ. دوی کله کله کومه موضوع په اړه خبر خپروي، هغه
دغه برخه کې تاسې کولی شئ پیدا کړئ. دوستانو نه پوهېږم دلته به اوس څوک موجود وي. زه وګورم. سید احمد ورور، سید احمد ورور میک خلاص کړه. ستړی مه شي. مننه، سلامونه او درنښت سروان صاحب. مننه، ژوندی دې وي. سید احمد ورور د دغې مینوګانو په اړه چې نورو تشریح ته هم اړتیا لري، مثلا ډیلز، کوپونس او یا نور او یا هم د نورو مینوګانې، څه فکر کوي نورو کلاسونو ته هم اړتیا شته که نه ترڅو لا واضح شي؟ والله ماشاءالله ګوره ډېر ښه دي توضیحات ورته ورکړي، یعنې ډېر دومره ساده الفاظو سره چې د هر کس په مغزو کې ویني، یعنې هغه کس چې هېڅ ورباندې کار نه وي کړی، هغه مطلب ترې اخیستی شي. نو په دغه باندې بیا ګوره دوی کار کوی شي، هر لکه زه یم کار کوی شم، دوی هم کار کوی شي. دا به ډېره بهتره وي که نه، چې وروسته دغه نه خپله کار ورباندې اضافات ورباندې دې نه وروسته یعنې ډېر ښه مکمل تشریحات یې ختم شو. همداسې ده. مننه، ژوندی دې وي. دغه یو برخه باندې به بیا موږ او تاسې تمرکز وکړو چې څه ډول کولی شو ډیلز جوړ کړو، کوپانس جوړ کړو. په دې اړه باندې به کلاسونه وکړو، چون دا ډېر تاثیر لري موږ او تاسې په سیلز کې. حتی تر د ځینو سروګانو ښودل دي چې د کمپین د پی پی سي کمپین څخه هم دغه ډیلز، کوپان او پرایم ډسکاونټس چې دي دغه ښه نتیجه ورکوي. نو په دې اړه به انشاءالله کلاسونو اخلو. مننه، خیر اوسئ. نور نو فکر کوم کلاس به پای ته ورسوو سید احمد ورور. بس نو وخت ما د تا به ذاتي پوره کېږي، بل لایو لپاره به ما دغې نیسي. نو هر څه د تشریحات دغه تشریحات بیا که ورکوي په آینده کې دا بیخي بهتره شي، او که نه دوی هم همغه یونیورسټي نه هم باید اخیستی شي او نور هم ورباندې پوهېږي، او تا خپله وي چې دا ډیل باندې به خپله کار وکړو په آینده کې بهتره به شي. هو، مننه، اوس چې به ورته ورکړې. مننه. مننه ژوندی دی. درنو وخت دوستانو، له تاسو ټولو څخه مننه کوو چې زموږ په دغه 3 ورځني سیمینار کې مو ګډون کړی و. خدای دې وکړي چې ډېر څه مو زده کړي اوسیږي. حداقل هغه څه چې تاسو د امازون د مینوګانو په اړه تشویشونه لرل هغه رفع شوي اوسیږي. نور کلاسونه که موږ او تاسې دایرول، د موږ او تاسې د واتساپ عمومي ګروپ چې دی په هغې کې به اعلان خپروو، او یا هم د ټیک ټاک د لارې به موږ او تاسو سره په تماس کې یو. ټولو ملګرو څخه مننه. ښه شپه، خدای پامان.